تاسې به خوښ ولري او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخشي. چې هم دغه الهي تنبیه او خبرتیا یو د هغو سببو څخه وګرځیده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپل زړه کې په شوق سره ډېر پراخه ځای ورکړی دی او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې شایي هغه سي بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانک لعلى خلق عظیم، یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم بشک چې ته یې پر ډیرو لویو او عظیمو خویو، ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معامله ټول عظیم او کریم دي. د المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه و؟ دی رضی الله عنها وویل کان خلقه القرآن، یعنی د علیه الصلاة والسلام خویونه او اخلاق ټول د قرآن سره موافق او مطابق و. سبحان الله. هر هغه څوک چې دغه سوي هغه تر ټولو خلق او مخلوقاتو فاضل او کامل دي او د دې حقدار دي چې ټول مخلوقات محبت ورسره ولري. مگر زه او زما ناقص علم، زما ناقص فهم، زما ناقص ژبه د دې څخه ډېر عاجز دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق، افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې شایي. خو فقط زه د ځان د پاره دا سعادت او کامیابی بولم چې دغه مبارک نور څخه دون روشنايي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د صلی الله علیه و آله وسلم د امت څخه يم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د علیه الصلاة والسلام د امت څخه يم او الله عز وجل د صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت ګناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار د پاره د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړ چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړ او هم مې د اول لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړ. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و، هو د موضوع د صحت او موجودیت د پاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه. مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمان ورونو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون وخپلو پښتو ژبو مسلمان ورونو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د ټیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي، شکیږي او رکیږي. مګر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتو تر اوریدلو سخت او مشکل دي، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې دغه لیکنې په سبب دغه علمي خرمن د وژو ټولونکو څخه سم او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر شوی وو ډېر زیاتوب کړی دی چې د مختلفو کتابو څخه مې ډېر علمي مضامین را نقل کړي دي او په د مخنی نشر شوی سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل شوی و دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل شوی دي او په کوم ځایو کې چې سهو پېښه شوی و هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح شوی ده. ورونو د سهو معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط و، یا هغه هم یو روایت وو د اعتماد وړ او لائق دی،
مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو میزان ډیر ستړی کوي. د جملو ترکیب می تر خپل وسه اصلاح کوي. د واقعاتو تاریخ می تر یوې اندازې روښانه کوي. ضعیف روایتونه می په قوي روایتو بدل کړ. د مکرمو آیاتو ترجمه بیان شوه. هله ده چې د وینکو او اوریدونکو د خوشي سبب وګرځي. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق المؤمنين وناصر الموحدين ومرسل خير خلقه إلى العالمين. اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين.